الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت درودیرشمه برخه. په تیره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت بیان تر دې ځایه رسولی و چې د ده په خلافت کې د پارس د ښارو یو په بله پسې فتح کېدل. په دې فتوحاتو کې د جلولا او د حلوان د ښار فتح کېدلو ته رارسېدلي وو. هغه پارسیان چې د مدائن څخه تښتېدلي ول په جلولا ښار کې سره یو ځای شول. د جلولا ښار د مدائن په شمال کې واقع دی او د نهر دجله پر شرقي طرف باندې موجود دی. دغه خبر چې سعد رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی، نو یې سمدستي خپل وراره هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د هغو پر طرف د لښکره سره ورولېږئ. د هاشم د مقدمې قمندان قعقاع ابن عمر رضی الله تعالی عنه او پارسیانو د ځان مشر او قمندان مهران وټاکئ. قعقاع رضی الله عنه د نور لښکره سره د جلولا و طرف ته رهي سو او هغه ځای د هجرت په 14 کال د سفرې په میاشت کې محاصره کوي. دې محاصرې 80 ورځې ونیولې، ځکه د ورتګ او د جنګ کولو دپاره هیڅ لار نه وه. یو خو د جلولا ښار چې کوم و د هغه پر شاوخوا باندې لوی خندق و. تر خندق مسلمانان نه سوای ور اوښتلی، او بیا د خندق پر شاوخوا باندې تیرې شاخداره اوسپنې پاشلې وې چې دغه اوسپنې د هغه وخت مینونه ول. که آس پر وخیږي یا دغه میخ د آس په پښه باندې ننوځي، بیا نو تګ نسي کولی. نو پارسیانو دغه مینونه پر ټولو لارو پاشلې ول، فقط څو خاصې لارې یې پرې ایښې وې چې ډېرې تنګې او کوچنۍ لارې وې، او هغه لارې هم پارسیانو ته ورمعلومې وې. دوی به پر هغو لارو باندې تلای او راتلای سوای، خو مسلمانان نه سوای ورتېرېدلی. نو ځکه دغه محاصرې 80 ورځې دوام وکړي. په دغه موده کې پارسیانو د حملو دپاره امادګي نیوله او یې وارې وارې به راوتل. شدیده حمله به یې وکوله او بیرته به پر خپلو لارو باندې ولاړل. قعقاع رضی الله عنه د ځانه سره یو فیصله وکوله. هغه داسې کله چې پارسیانو حمله کوله، د مخه تر دې چې دوی تر هغه کوچنیو لارو میدان ته راووځي، دوی لا پر هغه خپلو لارو ول. قعقاع رضی الله عنه د خپله طرفه حمله پر وکوله. پارسیان بیرته وګرځېدل. قعقاع رضی الله عنه هغه د دوی پر لارو په پسې دی. پارسیان غواړي چې قعقاع وګرځوي یا د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي. کوشش یې وکوئ، خو په وسه یې نه سوه پوره. مسلمانان تر هغو په پسې ول څو تر خندق ورتېر سول او د دوی سره یو ځای د جلولا ښار ته ورننوتل. په دغه ورځ د سهاره څخه جنگ شروع سو تر شپې پورې، او په شپه کې هم داسې جنگ وسو لکه په قادسیه کې د لیلة الحریره جنگ. او دغه جنگ چې کله و، په دې جنگ کې ډیر زیات پارسیان ووژل سول. قعقاع رضی الله عنه وکولی سوای چې د دوی سره یو ځای د ښار و قلاو ته ننوځي. کله چې پارسیانو ولیدل چې مسلمانان د ښارو قلاو ته ننوتل، په تیښته یې شروع وکوله او جلولا ښار هم فتح سو. دغه فتح هم د مسلمانانو دپاره ډیر لوی بری او کامیابي وه. د جلولا د فتح کولو په وخت کې یزدجرد چې د کسرا باچا و، د حلوان په ښار کې و، چې دغه حلوان و جلولا ښار ته نږدې او په شرقي طرف کې واقع دی. کله چې د مسلمانانو د طرفه د جلولا د فتح کېدلو خبر یزدجرد ته ورسېدی، نو حلوان یې پرېښوی، نور هم د شرق پر طرف باندې مخ ته پسې تښتي څو ری ښار ته ورسېدی. قعقاع رضی الله عنه چې په دې خبر سو چې یزدجرد حلوان پرې ایښی دی، نو قعقاع رضی الله تعالی عنه د حلوان پر طرف باندې ورهي سو او په لږ وخت کې حلوان ښار هم فتح کړي. اوس قعقاع رضی الله عنه په یزدجرد د پارس په باچا پسې دی، بل څوک یې نه دی مقصود. دغه ټول فتوحات په ډیرو لویو او پراخو منطقو کې په ډیره چابکي او په لږ وخت کې وسول. دغه منطقې چې د قادسیې د ورځې څخه فتح سوي دي،
د هغو منطقو سره برابر دي چې تر قادسیې د مخه په عراق کې فتح سوي وي. هغه ټول فتوحات چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په وختو کې او بیا تر هغه وروسته د مثنى ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په وختو کې او د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په وختو کې کوم فتوحات سوي ول، دغه اوسني فتوحات د هغو ټولو فتوحاتو سره برابر او مساوي ول. نو په دغه لږ وخت د دغه لږ او کوچني لښکر په واسطه باندې دونه ډېر فتوحات په وجود رالل چې په عراق کې د هغه پخوانیو فتوحاتو سره برابریږي. د دغو فتوحاتو سبب یو خو د مسلمانانو همت و او بل هغه بیره وه چې الله جل جلاله د پارسیانو په زړو کې ور اچولې وه. کله چې مسلمانانو دغه لیرې منطقې فتح کړي او دا منطقو ته راورسېدل او نور هم غواړي چې مخ ته ولاړ شي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر مسلمانانو وبېرېدی، ځکه چې د مسلمانانو دغه کوچنی لښکر د پارس په مځکه کې مخ ته ځي او پارس فتح کوي، خو د شا د طرفه ساتنه نه لري. ممکن پارسیان د شا د طرفه پر راوګرځېږي او دغه کوچنی لښکر محاصره او فیصله کړي. نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امر وکوي چې نور مخ ته مه ځئ او د شرق پر طرف باندې په یزدجرد مه پسې کیږئ، نورې مځکې او نور ښارونه مه فتح کوئ، فقط د دغه فتح سوو منطقو شمال او جنوب پسې پوره کوئ. یعنی نور نو د شرق پر طرف باندې په اوږدو مه ځئ، فقط د دغه فتح سوو منطقو شمالي او جنوبي طرفونه هغه پسې فتح کوئ. ځکه دغه اوس هم ډېر زیات فتوحات وسول او ډېره پراخه مځکه په لږ وخت کې فتح سوه. نور نو حضرت عمر رضی الله امر وکوئ چې د شرق پر طرف باندې مخ ته مه او ودرېږئ او د فتح سوو منطقو شمالي او جنوبي طرفونه فتح کړئ. اوس به د تکریت د ښار فتح کېدل درته بیان سي. په دغه وخت کې د پارسیانو او د پارسي عربو او د رومیانو چې دا یو لویه مجموعه د دوی څخه جوړه سوه، یو لوی لښکر یې په عراق کې د تکریت په منطقه او په هغه کلاو کې سره یو ځای کوي چې 3 قبیله او 3 فرقې سره یو ځای سوي وي. پارسیان جلاول او پارسی عرب جلاول او رومیان جلاول. تکریت ښار د بغداد په شمال کې د نهر دجله پر غاړه باندې واقع دی. سعد رضی الله عنه ته چې دغه خبر راورسېدی، عبدالله ابن معتم یا معتم رضی الله تعالی عنه د یو لښکر سره ولېږئ. مسلمانانو تکریت ښار محاصره کوي. دغې محاصرې 40 ورځې دوام وکوي. عبدالله رضی الله عنه ولیدل چې خبره نور هم اوږدېږي، نو یې د پارسي عربو سره ارتباط ونیوی او ورته ویې ویل چې تاسې خو عرب یاست، تاسې ولې د رومیانو او د پارسیانو ملګري یاست؟ که کامیابي او غنیمتونه غواړئ باید د فاتح او د قوي لښکر ملګري سئ چې هغه موږ یو. کسرا ولاړئ، پس له ننه بیا کسرا نسته، تښتېدلی کسرا تاسې ته فایده نسي در رسولی او د روم او د رومیانو نوبت هم راتلونکی دی، نو راسئ زموږ ملګري سئ. په پارسي عربو کې هم طمع پیدا سوه او ویې ویل چې هو موږ ستاسې ملګري یو. عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه نور هم عربو ته نفر ولېږل چې مسلمانان سئ، که تاسې اسلام قبول کړئ په غنیمتو کې لویه او ډېره حصه درکوو او نور امتیازات هم درکوو. پارسي عرب هم قانع سول او د هغه نورو پارسیانو په پټه اسلام قبول کړي. عبدالله رضی الله تعالی عنه د حملې ورځ معلومه کړه او دغه پارسي عربو ته وویل چې اوس یې نوی ایمان راوړی دی چې په پلاني ورځ باندې زه حمله کوم او تاسې هم هلته د داخله سفر رومیانو او په پارسیانو باندې حمله وکوئ. هر وخت چې مو زما تکبیر واورېدئ تاسې هم تکبیر ووایاست او حمله شروع کړئ. اوس نو په هغه معلومه ورځ باندې عبدالله ابن معتم رضی الله تعالی عنه حمله شروع کړه او تکبیر یې ووایي. هلته دننه په قلاو کې هغه مسلمانان سوي عربو هغو هم تکبیرونه وویل. پارسیان او رومیان چې دا حال ولیدی وارخطا سول چې دننه په قلاو کې تکبیرونه راته شروع سول. موږ خو قلاوې بندي کړي دي چې مسلمانان به دلته نه راځي، هغه دننه په قلاو کې مسلمانان راته پیدا سو. یو دنګ جنگ شروع سو او په جنگ کې ډیر پارسیان او رومیان ووژل سول. تکریت ښار هم فتح سو. دغه خبر چې تکریت فتح سو و هغه نږدې شاوخوا ښارو ته لکه د نینوا ښار او د موصل ښار او داسې نور ځایونه و هغو ته دا خبر ورسېدی. نو د هغو ښارو خلک هم بې له جنګه تسلیم سول
اوس په ټوله فارس کې بې له جنګه بې له مقاومته فتوحات روان دي. د کوفې او د بصرې د ښار د جوړولو بیان به اوس درته وشي. هلته په مدینه منوره کې چې به کله حضرت عمر رضی الله عنه ته د مدائن څخه ځینې د مسلمانانو ډلې یا ځینې مسلمانان قمندانان ورتلل، حضرت عمر رضی الله عنه به د دوی پر مخانو او پر بدنو باندې تغییر لیدی او دا ورته معلومه شوله چې مسلمانان ورځ په ورځ ډنګریږي او رنګونه یې ژړیږي. حضرت عمر رضی الله عنه پر دې باندې وبېرېږدی چې داسې نه وي چې یو ناروغي او یا یو ناجوړي پکې پیدا شي، ځکه هلته د فارس هوا داسې هوا ده چې عربو عادت نه ورسره درلودی، د عربو د مزاج سره نه وه برابره. نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته خط ولیکی او سلمان فارسی او حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنهما ولیږه چې د عراق په مځکو کې داسې مځکه اختیار کړي چې بحري او بري دواړې هواوې لري، یعنی د وچې هوا هم وي او د دریاب هوا هم وي. حضرت عمر رضی الله عنه ولې دغه دوه نفره اختیارول؟ ځکه سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس په مځکه پوهېدی او حذیفه رضی الله عنه د عربو په طبیعت پوهېدی. نو دغه دوه نفره ولېږه چې د عراق په مځکو کې داسې مځکه اختیار کړي چې بحري او بري دواړه هواوې ولري، یعنی داسې مځکه اختیار کړي چې په وچه کې وي او نهر او دریاب ته نږدې وي او بل زما او د هغه ځای په مابینځ کې نه رود نه واله او نه پل وي، یعنی د فرات پر غربي منطقه باندې داسې ځای وګوره چې هوایي ځای وي، ښه پراخ ځای وي او هوا او موسم د وچې مځکې وي او د عربو د طبیعت سره موافق وي او د دغې مځکې او د مدینې منورې په مابینځ کې کم رود یا پل یا دریاب شی نه وي. دا بیا د دې دپاره چې د ضرورت په وخت کې د امیر المؤمنین د طرفه و هغه ځای ته بې له تکلیفه عسکري کومک ورسېدلی شي. د امیر المؤمنین په امر باندې سلمان فارسي او حذیفه رضی الله تعالی عنهما د عراق په مځکه کې ګرځېدل څو د دغې اوسنۍ کوفې و منطقې ته ورسېدل چې په هغه وخت کې دغه ځای وچ دشت و. د کوفې د لفظ ترجمه هم داسې ده، یعنی سور ریګ چې شګې ورسره ګډې وي. دغه دوه نفره چې دغه ځای ته ورسېدل دغه ځای د هغه خپل مقصد سره موافق ولیدی او د مسلمانانو د استوګنې دپاره مناسب وبلی، ځکه یو خو نهر او دریاب ته نږدې و او بل دا چې هوا یې وچه وه او د عربو د طبیعت سره برابره او موافقه وه. نو یې پر دغه مځکه باندې لمونځ ادا کوي او اول هغه څوک چې په کوفه کې لمونځ کړی دی سلمان او حذیفه رضی الله تعالی عنهما دي او د لمانځه تر ادا کولو وروسته و الله جل جلاله ته دعا وکوله او ویې ویل اللهم اجعلها منزلة الثبات، یعنی الهی دغه مځکه زموږ دپاره د ثبات او د قرار ځای وګرځوي. کله چې سعد رضی الله تعالی عنه ته دغه خبر راوړی چې موږ دغه ځای اختیار کړی دی، سعد رضی الله تعالی عنه د لشکر مشران او قمندانان سره را یو ځای کړ او د دغه ځای په باره کې مشوره ورسره وکوله. هغه وویل هو دا ښه اختیار دی او ښه ځای خوښ کړی دی. د هجرت په 18 کال د محرم په میاشت کې ټول مسلمانان په کوفه کې سره یو ځای شول چې هغه وخت دشت او خالي مځکه وه. نو د دغه دشت او ولې تر مابین چې کومه مځکه وه هغه یې ټوله باغونه او باغچې کړل چې د مسلمانانو دپاره ثروت او جایداد شو. او منطقه هم داسې منطقه ده چې هوا مرطوبه دریابي هوا نه ده بلکې وچه او د عربو د طبیعت سره برابره هوا ده. واله اوبه زراعت او میوې ټول شان ورته موجود شول. بیا د کوفې د ښار په نقشه باندې شروع وکوله چې د ښار نقشه جوړه کړي. غواړي چې د کوفې ښار په یو ښه منظم شکل باندې جوړ شي چې د دغه ښار د جوړولو کار د هغه لویو عمراني کارو څخه یو کار دی چې د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې ترسره سوی دی او د عمر رضی الله تعالی عنه په امر باندې سوی دی. سعد رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله عنه په لارښوونه باندې یو نفر چې نوم یې ابو حیاج ابن مالک و هغه ته امر وکوي چې ته د ښار نقشه جوړه کړه، بې نظمه او بې ترتیبه کار به نه کوې.
چې هر څوک غواړي هر ځای کور جوړ کړي هلته به کور جوړوي دا رقم به نه وي یا اول پر مځکه وګرځېږه نو منظم ځای د مسجد دپاره پیدا کړه نو اوله شروع چې کله وسوه د مسجد په جوړولو باندې شروع وسوه مسجد جوړ شو بیا د مسجد څنګ یا بغل ته د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دپاره د ولایت یا د امارت تعمیر جوړ شو چې دغه ځای د ښار دپاره منځ او مرکز بلل کېدی او بیا ښار پر سړکانو باندې او پر روډو باندې وویشل سو په ښار کې سړکان او روډونه کش سول د عمومي روډو او د سړکانو بر یا عرض 40 ذراع او د فرعي ده 10 ذراع او د هغه سړکانو او د روډو بر او سور چې په کوڅو کې کش سوي ول یا کوڅې سره ویشلې د هغو د 20 ذراع او هغه لارې یا کوڅې چې کورونه یې سرجلا کول د هغو بر یا سور به 7 ذراع په پوره ترتیب او په تنظیم سره ښار وویشل سو او د ښار نقشه ثابته سوه د کورو دپاره مځکې وویشل سوې د هر شي منطقه معلومه سوه بیا نو سعد رضی الله تعالی عنه په خلکو کې غږ وکوئ چې اوس نو هر څوک چې کور یا تعمیر جوړوي جوړ دي کړي د کور په جوړولو شروع وسوه د دغه وخت څخه په عراق کې د مسلمانانو مرکز او د حکم ځای دغه کوپه سوه او مسلمانان د مدائن څخه کوپې ته رانقلیږي دا د کوپې د جوړولو وخت او سبب او دغه د جوړولو طریقه وه په عین دغه کال کې حضرت عمر رضی الله عنه عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه و بصرې ته ولېږئ او بصره هم د حضرت عمر رضی الله عنه په امر پر دغه نقشه باندې جوړه سوه چې دغه بصره بیا د عراق د شرقي منطقو دپاره مرکز او پایتخت وګرځېدی اوس به د اهواز د فتح کېدلو بیان درته وسي اوس چې مسلمانانو د حضرت عمر رضی الله عنه په امر د پارس د شرق پر طرف باندې خپل پرمختګ بند او معطله کوي نو د شمال او د جنوب طرفو ته متوجه سول د شمال ډېرې منطقې فتح سوې خو د بصرې و جنوب ته یو ښار پاته و چې اهواز ورته ویل کېدل اهواز داسې یو منطقه وه چې اوسېدونکي یې عرب ول حکم یې د پارسیانو په لاس ول او حاکم او باچا یې هرمزان و چې دغه هرمزان بیا په وروسته کې یو عجیبه کیسه هم لري هرمزان چې د اهواز باچا بلل کېدی او شاوخوا یې خطرونه حس کړل نو د اهواز ساتنې ته په عسکري لحاظ باندې متوجه سو اهواز یې د حفاظت او د ساتنې د لحاظه ښه منظم او مرتب کوي لوی لشکر یې جوړ کړي او اوس غواړي چې د بصرې پر شاوخوا باندې حمله وکړي په خپله بصره نه بلکې د بصرې پر اطرافو یې حمله د حملې اراده سوه او حمله یې هم شروع کړه عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه چې د بصرې حاکم و حضرت عمر رضی الله عنه ته یې حال ولېږئ چې په دغه حال خبر کې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه امر ورته وکوئ چې لشکر جوړ کړه او سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته هم حال ولېږئ چې لشکر دی د جنگ لپاره تیار او آماده کړه سعد رضی الله تعالی عنه د نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عنه په مشري باندې یو لشکر جوړ کړي دغه نعیم هغه نعیم دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په بیانو کې مو د خندق په غزا کې د ده قصه درته وکوله چې د خندق په غزا کې د ده په حیله او په نقشه باندې یهود او مشرکان سره جلا سول او بې اتفاقه سول اوس دلته بیا د یو ښه جالبه نقشه جوړوي نو دغه نعیم رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر قمندانو چې د کوپې د طرفه وررهي سو د مسلمانانو دوو لشکرو د اهواز پر طرف باندې حرکت وکوي یو د کوپې څخه لشکر را روان سو او بل د بصرې څخه څنګه چې د اهواز اوسېدونکي ټول عرب ول نو نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغو سره ارتباط ونیوي نعیم رضی الله عنه د عربو د هغو مشرانو سره چې د هرمزان تر حکم لاندې ول د خبرو رابطه پیدا کړ او هغه یې په دې راضي کړل چې د پارسیانو سره خپل عهد مات کړي نو د عربو ټول مشران پر دې باندې متفق سول چې په معینه ورځ به موږ او تاسې ټول پر پارسیانو او پر هرمزان باندې حمله کوو
په هغه معلومه سوې ورځ باندې هرمزان خپل لشکر د جنگ دپاره راایستلی دی د یوه طرفه د کوپې لشکر د بله طرفه د بصرې لشکر چې دا د مسلمانانو لشکري دي دو حمله شروع کړه چې ناڅاپه د احواز عربو هم نافرماني شروع کړه او مسلمانانو په دې وخت کې وکولی سوای چې په دغه ورځ د مناظر او د نهر تیری ښارونه هم فتح کړي هرمزان ته خبر ورسېدی چې د احواز د منطقې دوه لوی ښارونه د مسلمانانو عربو په لاس ول او د هرمزان لشکر چې ډیره حصه د عربو څخه وه متزلزل او سره وپاشل شول هرمزان چې ماته او شکست ولیدی مسلمانانو ته حال راولېږئ چې صلح غواړم دا هغه د نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دویمه لویه حیله او نقشه وه چې کفارو ته شکست ورکوي اوله حیله یې د خندق په ورځ وه چې یهود او مشرکان یې سره مختلف او سره جلا کړل او احزابو ماتې وخوړل او دویمه حیله یې دغه د احواز په جنګ کې وه چې پارسیانو او عربو په خپل مابین کې بې اتفاقي راغله او پارسیانو شکست وخوړی هرمزان چې صلح وغوښتله مسلمانان هم پر صلح موافقه ورسره وکوله او احواز په صلح باندې فتح شو یعنی حکم د مسلمانانو دی او کم کفار چې دلته اوسیږي هغه به مسلمانانو ته جزیه ورکوي بیا نو د بصرې لشکر بصرې ته ولاړی او د کوفې لشکر کوفې ته ولاړی او مسلمانانو یو کوچنی لشکر په احواز کې د دې دپاره پرېښوی چې هغه به د منطقې حاکمیت او ساتنه کوي پس له څه وخته څه هرمزان ولیدل چې مسلمانان ټول ولاړل فقط هغه یو کوچنی لشکر یا کوچنی ټولۍ دلته پاته ده نو یې خلک سره راټول کړل او د کوردیانو څخه یې کومک وغوښتی کوردیانو هم د هرمزان کومک وکوي او لشکر یې ورکوي هرمزان دغه خلک سره یو ځای کړل او په خپل منځ کې د صلح پر ماتېدلو او پر بغاوت کولو باندې اتفاق وکوي حرقوس ابن زهیر رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله عنه په امر باندې سمدستي خپل لشکر د احواز پر طرف باندې وررهي کوي چې هغه د مسلمانانو کوچنۍ ټولۍ چې هلته پاته ده هغه وساتي که نه هغه ټول وژل کیږي او حضرت عمر رضی الله عنه عتبه ابن غزوان رضی الله عنه امر کوي چې هله د حرقوس رضی الله تعالی عنه کومک وکوه عتبه هم د خپل لشکر سره د احواز پر طرف باندې حرکت وکوي هغه عرب چې د هرمزان سره یو ځای سوي ول او اوس یې بیا د مسلمانانو لشکرې ولیدې پوه شول چې وژل کیږو نو ویلې چې موږ پر خپله سرکشي او پر بغاوت باندې پښیمانه یو بیرته جزیه درکوو حرقوس رضی الله تعالی عنه د دوی توبه قبوله کړه او پر جزیه یې صلح ورسره وکول سره د دې چې هغه اوله وعده ماته کړه خو مسلمانانو د خپل رحم په سبب باندې د دوی پښیماني قبوله کړه او صلح یې ورسره وکوله عربو دویم وار بیا د مسلمانانو سره پر جزیه باندې صلح وکوله هرمزان چې یوازې پاته سو بیا مسلمانانو ته حال راولېږئ چې جنګ نه کوو صلح غواړم بیرته جزیه درکوم حرقوس رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله عنه ته حال ولېږئ چې د هرمزان سره څه وکړم امیر المؤمنین هم د صلح اجازه ورکړه نو د دویم وارې دپاره بیا د هرمزان سره پر صلح موافقه وسوه په دغه وخت کې چې د مسلمانانو لشکرې بیرته خپلو ځایو ته ولاړې عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه وفات شو د بصرې حکم او امریت و ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ته وسپارل سو اوس ابو موسی اشعري چې نوم یې عبدالله ابن قیس ابن سلیم یا سلیم دا د بصرې والي مقرر سو مسلمانانو د احواز د طرفه څخه خپل فکرونه راواړول او بېغمه سو د دې وروسته چې کومه لویه فتحه وسوه هغه د تستر د ښار فتح کېدل ول د تستر د ښار فتح کېدل به په وروسته برخه کې بیا درته بیان کوم محترم اورېدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت او نورو فتوحاتي بیانونه به په راتلونکي حصه کې واورئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین